افغان سوله چې ټینګېدو ته یې هیلې ټوکېدلې، دا خلک ورته لالهانده دي، خو بیا هم داسې غوټه ده چې تر دې دمه نه ده خلاصه شوې. دوی هم د سولې کلي پسې سرګردانه دي. کله چې طالبانو او امریکا ترمنځ د صلح تفاهمنامه امضا شوه، په هېواد کې جنګ نورم زیات شو او ملکی طلبات ورسره هم زیات شول او افغان دولت د دې حالاتو د حل لپاره کومه برنامه نه لري. صلح پروسه د افغانانو په واک کې ده او که نور کسان هم په صلح پروسه کې داخل ده. د سولې یو وزیر د افغانستان حکومت چې د هغه سره د نیویارک اسفاک ورسره دي، بل طرف ته د اسلامي تحریک د طالبانو اسلامي تحریک زولانه ولچک کړی او د سولې ټوله سینه وجود دا د امریکا په ولچک او زولانه او دام او لومو کې دی. ډیری خلکو ته د سولې د خبرو د نه پیلېدو لامل ګونګ دی. همدا خلک افغان حکومت او آن طالبان وایي چې سولې ته په تمه دي، خو دا سوله به څوک راولي؟ زه وایم چې که یو اراده موجود وي او افغانان ټول په ګډه خپل هیواد مامورین سي او د خپل هیواد ګټې ته پام وکړي او سره کښیني او دغه لاره د حل ورته پیدا کړي. امریکایان به کوشش وکړي، پاکستانان به کوشش وکړي، هماغه رقم چې خورم صاحب ویل که موږ په خپله هوښیار اوسو، موږ کولی شو چې دغه شی سره حل کړو. زه فکر کوم چې افغانان موږ مخصوصا هغه کسان چې ښکیل دي پکې یا به دغه هوښیاري ته نه رسېدلي یا به هغه نیت یې نه لري چې دا کار وکړي. څه ناڅه 3 میاشتې کېږي چې افغان حکومتي مرکچي پلاوی جوړ شوی، خو لا هم نه ده روښانه چې څه وخت به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کینی. د ډېرو وړو مسایلو نه نیولې تر غټو مسایلو پورې فعلا امریکا لګیا ده او مهندسي کوي. دا چې زه ډېر تکرار کړم خبرانه شي، اما دا یو واقعیت دی. د موږ وطنوال باید په باندې پوه شي او هغوی په څه ډول چې غواړي د سوله ډیزاین کړي. البته موږ من حیث ملت بیا کولی شو، اما که هوښیار واوسو. هغسې چې دلته پر سولې بحث تود دی، په افغان حکومت کې هم په دې وروستیو ورځو کې د سولې په تړاو غونډې تودې روانې دي. تېره اونۍ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې سولې لپاره د سیمه ییزې همغږۍ د ترلاسه کولو په موخه د سیمې 20 هیوادونو په ګډون ویډیویي غونډه جوړه شوې وه. ظاهراً ښکاري افغان حکومت د سولې لپاره هڅې روانې کړي، خو څه چې دا بهیر ټکنی کړی هغه د بندیانو خلاصون پر سر د دواړو خواو نادري او تاوتریخوالي ډیروالی دی. افغان حکومت وایي تر دې دمه د طالبانو نږدې 4200 بندیان خوشي کړي، خو چمتو نه دی چې د دغه ډلې نږدې 600 نور بندیان خوشي کړي، ځکه وایي په لویو جرمونو کې ښکیل دي. شازیه حیا، BBC کابل.